منځګړي بالاخره بریالي شو چې د راتلونکي حکومت طرحه وروستی او عبدالله افغاني ګډ حکومت ته وهڅوي. راتلونکي حکومت واک په ولسمشر سره وي، خو ولایتونه او کابینه کې به د عبدالله سهم ورسره نیمایي وي. د حکومت یوې سرچینې د هوکړې ځینې جزئیات له شمشاد سره داسې شریک کړل. اجرایي ریاست نور نشته. د عبدالله له لوري به غني د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندل کیږي. عبدالله به د مصالحې عالي شورا مشر وي او دفتر به یې صفیدار ماڼۍ وي. د کابینې نیمایي غړي به د ثبات او همپالنې ټیم معرفي کوي. جنرال دوستم ته به د مارشالۍ اعزازي لقب ورکوي. ځینو ولایتونو کې چې شمیر معلوم نه دی، والیان د عبدالله ډله پیشنهادوي او ولسمشر به یې منظوروي. همدارنګه ډاکټر عبدالله لږ تر لږه یو امنیتي وزارت غواړي چې ممکن د کورنۍ چارو وزارت د ټیم ته ورکول شي. د سولې اړوند غونډو کې به عبدالله د هیواد دویم کس وي. امروز که باید توافقنامه امضا میشد، ولی بعضی ملحوظات بسیار خرد کوچکی که پیشنهاد از طرف تیم اشرف غنی بود، روی ازی که تفاوت حداقل اگر 50 بین 50% تقسیم مساوات نمی باشه، حداقل یک دو وزارت و یا یک مقدار ولایت هایی که باید تفاوت در بین دیده شود باید امضا شود و انشالله از طرف تیم دکتر صاحب عبدالله هم چنین انعطاف قبول شده. برخه داسې دی چې ځینې وزارتونو په اړه باندې د مسلکي مهارتونو له مخې، د افغانستان د ژمنتیا له مخې، د پاک نفسي له مخې دوی به خپل کاندیدان معرفي کوي وزارتونو ته. اما منل او نه منل د رئیس جمهور صلاحیت دی. دې خبرې سره راضي شوي دي. بعضې ګروپونه شته دي چې دغه خبره نه مني. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ نوی جوړیدونکی حکومت چې د هر نوم پر اساس وي قانوني توجیه نه لري. مشارکتي حکومت یا بل هر نوم چې ورکوي د دې فکر کوم کوم حقوقي توجیه موږ نشو لرلی. د هغه توجیه همدا ده چې موږ باید یو غږ لاړ شو د سولې مذاکراتو خواته طالبانو سره د مذاکرې په میز کې یو سیاسي اجماع ولرو. زه فکر کوم دا هغه یوازینۍ توجیه ده او نور نشي کېدلی څوک هغه دې ډول حکومت ته مشروعیت دلیل وایي او مذاکره هم نهایی ده. خو اوس عبدالله سره د 2014 کال برعکس هوکړه او سیاسي ضرورت او مصلحت بلل کېده، په دې معنی چې دا ځل به ښاغلی عبدالله د تیر په څیر د ولسمشر د پریکړو د ویټو کولو حق ونه لري.